هماغه تروریستي ګروپ دی او غیر د تروریستي اعمالو نه بل هیڅ یې په وس پوره نه دي. په یوازینۍ خبرو کې په یوازې خبرو کې چې کله دوی واضح کېږي زموږ د ټیم سره په دوحه کې خبرې کولې هر یو په جدا جدا دا شی واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري. زموږ ټیم ته افرادو ته یې دا ویلي دي چې دوی استقلال نه لري. دا یې ویلي دي چې دوی معاصره دي، ګروګان نیول شوي دي، د دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسېږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تروریستي اعمال او اقدامات وکړي هغوی ته د فامیل ته اجازه نه ورکوي چې ازادي ولري. اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنګ نظرۍ نه ځانونه وساتو، سینې پراخې کړو، ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي. که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچوو هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف صف کې هم ولاړ دي خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کیدای شي موږ تاسو سبا سره ورونه شو. هېڅ کله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چا په تېره عمر کې کړې وي دې نه باید ډډه وشي. دا ما په زړه کې ډېر وخت نه دا خبره راګرځېدلې چې د ملګرو سره یې شریکې کړو او ځکه دا ولس ډېر دردېدلی دی، ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي. اوس د دې وخت راستلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځې راورسېږي او دې زخمونه په دې ټکور شي. موږ هم د دې ولس برخه یو. دا وطن فقط نه د موږ دی نه د بل چا دی بلکې د ټولو ګډ کور دی. د دې وطن په موږ تاسو حق کېږي. د دې وطن مهم شی هغه چې دی هغه اسلامي نظام دی، هغې دپاره به هلې ځلې کوو. په دنیا کې خلک د ازادۍ جګړې کوي خو دلته موږ فقط د ازادۍ جنګ هم نه دی بلکې جهادي فریضه ده، عبادت دی. نو دغه د موږ تاسو ټولو یو بل باندې حق کېږي. الله تعالی د موږ تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.